ها وی د بیماری نه د شفا حاصلولو دپاره دعا دا دعا ایوب علیه السلام غوښتلې وه 18 کاله ایوب علیه السلام بیمار قرآن کې ځای په ځای د دې بیمارۍ ذکر راغلی چې ایوب علیه السلام څو کاله بیمار و 18 کاله او دا بیماري په ډېره سخته راغلې وه ډېره سخته بیماري او بچي تې م الله اخیستي و مال تې م الله اخیسته نو هغه دا ویلي و الله ته انی مسني الضر وانت ارحم الراحمین یقینا را رسېدلی دی ما ته تکلیف او ته غوره د رحم کوونکو نه یې دې کې یو څو مسلې اولنۍ 18 کاله په هغه باندې بیماري تېره شوې ده او چې 18 کاله بعد د الله نه غوښتنه وکړه نو حیا وله ورتله الله ته دا م ونه وي چې په ما باندې بیماري ده وی تکلیف خپل بیان کو څه وي ما ته یعنې یا الله تکلیف را رسېدلی بس نورې څه ووي یعنې یا الله ما ته تکلیف را رسېدلی او ته یې لرې کا وی چې ته یې لرې کا ویرېږي دلته یا زه بیمار یم ته مې ښه که نه یا الله ما ته تکلیف را رسېدلی دی او ته رحم کوونکی څه ناشنا دعا ده یعنې یا الله ما ته تکلیف را رسېدلی دی او ته رحم کوونکی یعنې معنی ده چې ستا په رحم به دا تکلیف زما نه لرې کېږي او کمیږي داسې حیاناک خلک دا پیغمبران او حیا وله ورتله د الله یعنې الله ته داسې نه وایي چې یا الله ماله دا راکړه یا ماله دغه وکړه نه نه یا الله به ستا رحم کوونکی او ته پته لري چې الله په دې نور الله خو پوهه ده الله سره خو دا څه علم ځکه دا شکوې شکایتونه فریادونه دا د هغوی کار نه و په هر حال کې به د الله شکر ادا کړو او که چېرته څه شکوا یا څه فریاد به کوو نو طریقه یې دا و یا الله وي تکلیف ډېر شوی او ته رحم کوونکی نو که چېرته یو بیمار دقې شان الله ته ووایي چې یا الله تکلیف را رسېدلی دی ما ته وانت ارحم الراحمین او ته غوره د رحم کوونکو نه نو امید دی چې الله به د هغه د تکلیف د هغه نه لرې کړي هر قسمه تکلیف دا الضر چې دی که نه الضر دا په عربي کې تکلیف ته وایي نو چې څه تکلیف هم تا ته در رسېدلی او ته دا ووایي چې یا الله ما ته تکلیف را رسېدلی انی مسني الضر وانت ارحم الراحمین او ته غوره یې د رحم کوونکو نه ستا په شان رحم څوک نشي کولی نو الله به راته هغه مشکل اسان کړي هغه تکلیف به درنه الله لرې کړي